أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. دا قرآن پاک اولنی سورت فاتحه ده او د دې سورت فاتحه نه د مانځه شروع کیږي. د نزول په اعتبار باندې سورت فاتحه 5 نمبر سورت دی او په دې اعتبار چې د دې نه مخکې مکمل سورت بل نه دی نازل شوی نو سورت فاتحه اول نمبر دی. د ټولو نه اول چې مکمل سورت نازل شوی دی هغه سورت فاتحه ده. اگر چې د دې نه مخکې د نورو سورتونو آیاتونه نازل شوي دي لکه اقرأ باسم ربک الذي خلق 15 آیات اوله هم نازل شوي دي. د سورت مزمل آیاتونه نازل شوي دي. د سورت مدثر آیاتونه نازل شوي دي. نو هغه ته نه مخکې دي خو مکمل سورت د دې نه مخکې بل نه دی نازل شوی. نو په دې اعتبار چې مکمل سورت لومبې کم نازل شوی او سورت فاتحه دی. په قرآن کې دا لومبنی سورت دی نو دې ته فاتحة الکتاب هم ویلی شي. فاتحة الكتاب. سورة فاتحة یو خصوصیت دا دی چې دا د ټول قرآن شریف متن دی او باقی مانده ټول قرآن شریف د دې سورة فاتحه شرح را. دا ټول قرآن پاک مقصدونه ایمان او عمل صالح دی. د قرآن مقصد دا چې دا خلق ډېر ایمان وروړي او نیک عمل وکړي او دغه دواړه څیزونه په سورت فاتحه کې ذکر دي. د دې سورت نوم ام القرآن هم دی او ام الکتاب هم دی او د دې ځان له نوم قرآن عظیم هم دی. سورة الکنز هم ورته ویلی شي، خزانه. او سورة الشفا ورته ویلی شي. د بیمارو لپاره که دا دم واچولی شي پس د سورة فاتحه دم بیماری ورسره ښه کېږي نو دا سورة شفا هم ده. یو بنده چې د قرآن پاک تلاوت شروع کی او دې خالی الذهن وي د حق طلب پکې وي او دې قرآن وي تلاوت شروع کی نو په دې سورة فاتحه کې دی وی اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما ته هدایت وکړي د صراط مستقیم د نیغې لارې هدایت موږ ته وکړي. اهدنا موږ ته هدایت وکړي. نو دې په اول د سورة فاتحه کې د الله حمد و ثنا وي او د حمد و ثنا نه وروسته بیا درخواست پیش کی. بنده چې درخواست لیکي نو مخکې مضمون تیارولو کې
بعض الفاظ ولیکي چې چاته درخواست کوي چې د هغه توجه پې ځان ته راواړئ د هغه صفت وکړي او بیا ورته خپل درخواست ورمخکې کړي چې زما فلاني کار دی دا رانه وکړه. نو دا بنده په صورت فاتحه کې الله ته درخواست پیش کوي. دې ته سورة المسأله هم ویل کېږي، سوال پکې کېږي. نو اول د خدای پاک حمد و ثنا ووایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نو اوس درخواست پیش کی د دې حمد و ثنا نه پس چې اهدنا الصراط المستقيم، خدای موږ ته صراط مستقیم وښیه. نو د دې درخواست منظوري ورپسې جخت په سورت بقره کې راغلی ده چې بنده تا درخواست وکړه چې اهدنا الصراط المستقیم، هدایت راته وکړه، د صراط مستقیم ښودنه راته وکړه. الله والا قرآن راولېږه الف لام میم ذلک الکتاب. د دې ځای نه شروع شو چې بنده درخواست کې قبول او منظور دی، هدایت دپاره مې کتاب درولېږه چې هغه کوم څیز ته غواړې واخله، هغه ټول قرآن دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما د قسم په هغه ذات وي چې د چا په قبضه کې زما روح دی چې د سورت فاتحې مثال په تورات کې نه دی نازل شوی، په انجیل کې او په زبور کې نه دی نازل شوی، په دې باقي قرآن کې نه دی نازل شوی. سورت فاتحه داسې ښکلې سورت دی، په قرآن کې د دې مثل نشته، تورات انجیل زبور یو کې نشته. او دا صورت پیغمبر علیہ السلام دیتا د ټولو صورتونو نه عظیم ترین صورت ویلې دی. شروع د بسم الله نه کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم یو په صورت نمل کې د سلیمان علیہ السلام او د ملکه بلقیس واقعا راغلی ده. هغه ځای کې سلیمان علیہ السلام ملکه بلقیس ته خط لیږلی دی وانه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. دقه ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورة نمل جز دی او د دغه ځای نه علاوه د هر صورت په سر کې چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شوی دی بغیر د صورت توبې نه د هر صورت په اول کې بسم الله لیکلی شوی ده. نو په دې کې د مجتهدینو اختلاف دی چې دا بسم الله د هر یو صورت جز دی او که نه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی د صورت نمل نه علاوه د بل یو صورت جز نه دی بلکې دا یو مستقل آیات دی چې د هر صورت په شروع کې د دوو صورتونو د جدایۍ ښکاره کولو دپاره نازل شوي دي. دا د هر یو صورت جز نه دی بغیر د تعین نه یو ځل د قرآن جز دی د صورت نمل نه علاوه او د یو صورت د هر صورت جز نه دی. که تلاوت قرآن وي او که بل یو اهم کار وي دا به د بسم الله نه شروع کې. په دې کې د جاهلیت د زمانې د یو بد عادت رد دی. جاهلانو چې خپل کارونه شروع کول نو د بت په نوم به یې شروع کړل. یو کار به یې شروع کړ نو چې څوک به د لات عبادت په چا کړو نو هغوی به د لات په نوم شروع کړو او که چا به د منات په نوم د هغه عبادت به یې کړو د هغه په نوم به یې شروع. بسم اللات او بسم المنات د دغې بتانو نوم به یې اخیسته. اسلام د دغې بت پرستۍ او د جاهلیت د دغه رسم رکولو دپاره بسم الله راوړله.
قرآن چې نازلېده نو لومبي ورته اقرأ باسم ربک الذي خلق د رب په نوم شروع کوه د بوتانو نوم ختم. اخواني آسماني کتابونه د هغې کې د بسم الله نه به شروع کېده. اخواني آسماني کتابونه د هغې شروع به د بسم الله نه وه. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکي او بعض عالمان وی دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن او د امت محمدیه خصوصیت دی صلی الله علیه وسلم. اوس د دې دوو متضاد قولونو په منځ کې تطبیق داسې دی چې د الله د نوم نه شروع دا خو تمام آسماني کتابونو کې ده او بسم الله الرحمن الرحیم دا خاص الفاظ دا د قرآن او د مسلمان خصوصیت دی. بعض روایاتو کې دي چې پیغمبر علیه السلام با سکار شروع کو نو یې به بسمک اللهم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم لا نازل شوی نو. په دغه وخت کې چې شروع به پیغمبر علیه السلام په سکار کوله وی به بسمک اللهم لیکلم دغسې لوستلم دغسې. او چې کله دا آیات الله نازل کړه چې بسم الله الرحمن الرحیم نو بسمک اللهم بیا پرېښود او بسم الله الرحمن الرحیم دې شروع. قرآن کې ځای په ځای دا هدایت الله ورکوي چې هر شروع کار شروع کې نو د الله د نوم نه شروع کړه. او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې هر یو اهم کار وي بسم الله نه کله شروع نه کړه بې برکته وي. اهم کار چې شروع کې د بسم الله نه شروع کا برکتی بشي او که بسم الله دې ونه ویلا بې برکته بشي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې ور باندې نو بسم الله وایا چې دیوه مړه کې نو بسم الله وایا لوخي باندې سرک دی بسم الله وایا خوراک کې نو بسم الله وایا سکل کې نو بسم الله وایا او دس کې نو بسم الله وایا پس ورلې سوريږي یا کوجېږي نو بسم الله وایا. کدی کې تاسو اهم ښکاری او که اهم نه ښکاری هر یو کې بسم الله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وایا. دا بسم الله دې ډېرې زیاتې او داس چې ارادام چې کوي نو بسم الله وایي. څوک وایي او څوک نه وایي چې بسم الله دې اونویلا او چې ارادام دې وکړ نو کم اندامونه چې دې ووینځل نو دقه اندامونه پاک شو ظاهري پاک شو د ګناه نه پاک شو او نور بدن دې نه. او که بسم الله دې وویلو چاره دان ته کېناستې نو د سر نه خپو پورې ټول بدن دې پاک شو. نو بسم الله کې دا برکت دی چې د سر نه خپو پورې ټول پې پاکېږي ټول بدن د ګناه نه پاک شو. او چې بسم الله نه وی نو صرف د چاره دام اندامونه پاک شو ټول بدن دې خوښ نه دی چې پاک شي. بسم الله وایا. نو اوس که دا خاص بسم الله الرحمن الرحیم وی او که دا ودس دپاره بله بسم الله وی نو هم بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام دا د اودس ځان له بسم الله ده. او که دا نه درځي نو خیال دی بسم الله الرحمن الرحیم وایي. یو مسلمان چې بسم الله وویله نو د دې مسلمان د زندګۍ روح ټول الله طرف ته ورورېده. دی په هر قدم باندې حلف وفاداری کوي. د حلف وفاداری تجدید کوي یا الله زستا وفادار یم زستا عبادت گزار یم بنده یم. یو زمیدار چې زمیداری کوي
او دې په پټي کې یوې ورګړۍ غویانې وتړله او جغې ورته په سټ کېښود او په یوې وتړله او د یوې موټۍ ته یې لاس کړ او پړي نیولي دي وی بسم الله الرحمن الرحیم نو بسم الله کې دا الله په معنا د خالق شو چې بسم الخالق ما شروع وکړله په نوم د خالق چې زما د دې ځمکې خالق د ځمکې راله پیدا کړې دا پټې راله پیدا کړې ما له دا قلبه پیدا کړې ده او دا یوې جغې م راله پیدا کړي دي زیم پیدا کړی ما او ما له دل و دماغ را کړي دي عقل فکر یې را کړی دی د زمیندارۍ چل یې م راته ښولی دی او دا تخم چې په دې ځمکه کې اچوم نو دا الله پیدا د دې هر څه خالق الله که په ټکټر یوې کوي او دې خپل ټکټر ته کېناسته بسم الله یې ووي خدای د ځمکې خالق دی د دې پټي او زما دا ټکټر هم تا پیدا کړی دی او زه دې پیدا کړی یم او دا ټوله مشینري دا هر څه ستا ملکیت دی او مال د کار توفیق ته راکې نو ته رحمان او ته رحیم مال په دې کې رزق پیدا کا نو د ده دا زمینداري ټوله ورځ چې دی کوي نو دا عبادت دی او د ده پې ثواب کېږي دکاندار چې دکان کلاوي سهار او دې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي نو دې حلف وفاداري کوي یا الله سحر وختي دې رالما دکان میں کلو کنو دا دکان مالک ته دا مال تارا کړی دی زما دا ځان ستا امانت دی زما عقل فکر دا مال تا پیدا کړی دی ته خالق او ته رحمان رحیم زما دې دکاندارۍ کې برکت واچوه مال پکې رزق حلال راکا نو دا دکانداری عبادت دی او دې کې ثواب دی د دروغو نو د قسمونو نه پکې ځان ساته لکه ډوډۍ ته کښېنې او ته وایې بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ته زما خالق او دا ما ته چې کوم طعام مخې ته پروت دی نو ګورې دا ما نه دی پیدا کړی د ځمکې نه د دې فصل د دې غلې د دې سبزو د دې دال مسور د دې روجو د دې ټول خوراک پیدا کول او ما پورې را رسول دی کې بې شمېره مخلوق لګېدلی دا ټول مخلوق پکې تا لګولی دی دا ستا مخلوق خو تا پکې لګولی دی نو ما نه دې رزق پیدا کړ نو خدایه زه پې بسم الله ویم نو زه اوس خولې ته اچوم نو زما د بدن جز یې جوړ کړم ما له پې طاقت را چې ستا عبادت پې وکړم دا خوراک دی عبادت دی څاروي ګیا خوري چې بسم الله دې ونه ویله تم یو څاروي ګیا دې وخوړه د څاروي او ستا څه فرق شو د کافر او د مؤمن هر کار دې کې دا بسم الله یو فرق پیدا کوي چې د کافرو کار د دنیا یو کار دی او د مؤمن هر کار عبادت دی که اوده کېږي کافران هم اوده کېږي حیوانات هم اوده کېږي مسلمان هم اوده کېږي مسلمان په سنت طریقه اوده شي بسم الله الرحمن الرحیم د ده خوب عبادت دی د ده ویښېدل عبادت دی نو دی په هر قدم باندې د الله سره حلف وفاداری تازه کوي الله دا هر څه ستاري ګورې زما پکې څه نشته دی او زه ستا بنده یم نو بسم الله یو داسې نسخه ده چې د اوسپنې نه سره زر جوړ کړ د خاورې نه د سره زر جوړ کړ هر چیز د سرو زرو نه زیات د قرآن پاک تلاوت چې شروع کړې نو اول به اعوذ بالله وی اول اعوذ بالله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم کله ته قرآن لولې اراده دې وکړه د قرآن لوستلو نعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا بسم الله وایا دا طریقه سنت کا د تلاوت په منځ کې
یو صورت ختم شو بل صورت شروع شو دقه ځای کې صرف بسم الله دوباره ووایه او که صورت انفال ختم شي وپسې صورت براءت صورت توبه شروع کېږي نو دقه ځای کې بسم الله مه وایه او که ستا د تلاوت شروع پس هم د صورت توبې نه کېږي قرآن دې کلو کو صورت توبه دې راوویستله پرون د صورت انفال پورې ویل او بیا د قرآن بند کړو او نن د صورت توبې د صورت برات نه شروع کې اعوذ بالله بسم الله دواړه ووایه دې کې دا اعوذ بالله مطلق قرآن لپاره ده نه چې د صورت برات لپاره بسم الله الرحمن الرحیم دې بسم الله کې یو دا تیرا با او یو اسم دی او یو الله عربي زبان کې دا حرف د با ډېرو معنو لپاره راځي یو معنا مصاحبت یعنی یو شیز د بل شیز سره متصل کول یو ځای کول مصاحبت مرګري کول دویمه معنا استعانت مدد په یو شیز باندې مدد حاصلول او دریم تبرک د یو شیز نه برکت حاصلول او اسم معنا نوم او الله دا د یو داسې ذات نوم دی چې د ښکلي کمالاتو خاوند دی او د هر قسمه نقصاناتو نه پاک دی چاته حاجت نه لري د دغه ذات نوم دی الله دې ته اسم ذات وایي دا الله اسم ذات دی او د دې نه علاوه نور نومونه هغه صفتي نومونه دي لکه رحمان رحیم کریم رزاق وغیره اوس د دریو معنو ته خیال وکړه بسم الله د الله نوم سره دا د مصاحبت معنی شوله او بیا بسم الله د الله د نوم د مدد سره دا د استعانت معنی شوله او د الله د نوم د برکت سره دا د تبرک معنی شوله نو دا درې واړو صورتونو کې دا کلام بیا نیمګړی دی جمله برابر نه ده چې د الله د نوم سره څه د الله د نوم د مدد سره نو څه او د الله د نوم د برکت سره څه جمله نیمګړې ده نو دا جمله پوره کول دې لپاره به یو مناسب فعل ذکر کړي د موقع سره مناسب لکه موږ ترجمه شروع کوو نو اوس دا درې واړه معنی راواله د الله د نوم سره موږ ترجمه شروع کوو د الله د نوم د مدد سره موږ ترجمه شروع کوو او د الله د نوم د برکت سره موږ ترجمه شروع کوو دې وخت سره دا فعل ولګېږي چې دا موږ ترجمه شروع کوو نو دا فعل دا مې رسته کو او د الله نوم مې مخکې کو چې د الله نوم حقیقتا مخکې شي او برکت پکې زیات شي الله دې پکې برکت واچي ورپسې الرحمن الرحیم بسم الله پسې الرحمن الرحیم دا د الله پاک صفتی نمونه دي رحمان عام الرحمت او رحیم تام الرحمت دا عام الرحمت دا مطلب چې دغه ذات رحمت دومره ډیر زیات عام دی چې په دې کائنات کې هیڅوک هم ته پاتې نه دي هر چا ته رسېدلی دي عام الرحمت ور په دې دنیا کې دا کافران خدای پسې کنځل وینا کوي او خدای په ډوډۍ نه ده بند کړي هر چاته په وخت ډوډۍ رسول ده دا عام الرحمت دی کنه اے کریمه کی از خزانه غیب گبر ترسا وظیفه قرداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری
چې په دشمن نظر ساتي دوستان به چرته نهر پرېږدي. نو عام الرحمت دی. کافر ورسره دشمني کوي، کافر په خدای پسې کنځل کوي، خو خدای نهر پرې نه ښودل، هر وخت یې ماړه په ماړه ساتي. نو عام الرحمت په دنیا کې هر چا له رزق ورکړی دی، که کافر دی هم موړ دی او که مؤمن دی هم موړ دی. د دغه خدای شکر وباسه، شکر ادا کا چې وخت په وخت راله رزق راکوي. دا مه وایه کته باندې کټوی باندې او کته کود او کټوی کود. دا د بعضې خلکو خبره ده چې مزدوري کوو نو بس روز کو چې مزدوري نه نو تا له مزدوري رزق نه درکوي. داسې مه وایه چې په دکاندارۍ او په زمیندارۍ او په ملازمت او که دا اخوا شو نو د لوږې به مړ شو. ور دې ژوندګړي ژرنده جوړه کړې ده، یو خولې والا جوړه کړې ده چې ته د وړو نه خالي شو. ګوره ژرندې له خوره جوړه بنیادم کړه، یو ساعت نه اوزګارېږي حال عیان دی، یو وخت اوزګاره نه ده. او تا له خوله په خپل قدرت کړه مولا سازه، ولې دې په خولې داسې بیان دی. کته باندې نو کټوی باندې، کته کوزه شو نو بیا کټوی. خوله له الله جوړه کړې، دا به ګورې خالي خدای نه پرېږدي. او ته پیدا نه وې، ته لا په رحم کې وې، تا کې لا ساه اچولې نه وه چې فرشتې ته الله حکم وکړ وې ساه پکې الې واچوه چې ولیکه دی به څونه رزق خوري. هغې وخت کې تا له لیکلي چې ته به څونه خوراک کوې، ته به په کومه کومه ځمکه ګرځې، ته به کم عمل کوې، ستا به جون څومره بیا به مرې په کومه ځمکه، ته به شقي یې که ته به سعید یې. دا لیکلې تا له هغه وخت کې وکړه چې تا کې لا روح نه واچولې، ستا د رزق انتظام مخکې شوی دی. نو الله عام الرحمت دی، ستا د پیدایش نه مخکې انتظام کړی دی، رحمان دی. او بیا رحیم تام الرحمت، کامل او مکمل رحمت. په قیامت کې الله په مؤمنانو کې جنت ته به بوزي. رحمان عام الرحمت. هر چاته د رحمت برخه رسېدلې ده. نو په مخلوق کې داسې څوک نشته چې د هغه د دومره رحمت وي چې هغه د هر چا ته ورسېږي. دې وجې نه بنده ته رحمان ویل جایز نه دي، لکه عبد الرحمن ته رحمان ویل، فضل الرحمن ته رحمان ویل جایز نه دي. او د رحیم اطلاق په بنده باندې کېږي، ځکه د پیغمبر علیه السلام په باره کې الله فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم. د بسم الله کې الله رحمان او رحیم ویلې دی، او داسې قرآن کې نورم رحمان رحیم ویلې دی. دا پکې اشاره دی ته ده چې دا ټوله دنیا خدای پیدا کړې ده او د دې د پالنې انتظام یې کړی دی. د دې صرف په خپل رحم باندې کړي. که رحم نه وي نو خدای څوک زورور خو نه وي دنیا پیدا کړه. نه، دنیا خدای په خپل رحم پیدا کړې ده. او د خدای پاک د دنیا او د دنیا خلکو ته اجت نشته. خدای مجبور هم نه دی او د دنیا خلکو ته اجت هم نشته دی. او دا بې شمېره خزانې چې پیدا کړي دي د دې له پیدا کړي چې د مخلوق باندې الله خپل سخاوت وکړي. فارسی شاعر وی الله فرمایي وی من نکردم خلق تاسو دې کنم بلکې تا بر بندگان جو دې کنم. دې له مې مخلوق نه دی پیدا کړی چې ځان له پیدا واخلم، بلکې تا بر بندگان جو دې کنم. بې شمېره خزانې مې دې له پیدا کړلې چې په دې مخلوق باندې سخاوت وکړم. رحم دې د الله رحمان رحیم صفت یې ذکرول. اعوذ بالله ویل دا د قرآن پورې خاص دي. که ته حدیث وې نو هغې ته به اعوذ بالله نه وې، که ته د فقه کتابونه وې نو اعوذ بالله به ورته نه وې. بل څه کار شروع کې
نعوذ بالله نه خو چې قرآن وی نو اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې قرآن وی نعوذ بالله وایا نعوذ بالله ویل سنت که په مانځه کې تلاوت کې هم او که د مانځه نه بهر وي هم تلاوت نه مخکې اعوذ بالله دا د قرآن سره خاص او نورو کارونو کې بسم الله شروع کوه اعوذ بالله پکې سنت نه د قرآن شریف تلاوت چې کې اعوذ بالله بسم الله دواړه به ووایي که صرف نعت وی نو ګورې اعوذ بالله به نه وی ورسره صرف نعت وی مخکې به د نعتوانانو داسې کولي اعوذ بالله بسم الله بیا بیا نعت شروع داسې ټیک نه ده نو اوس پوه شوي دي اوس ورسره یو آیات ووایي چې دا اعوذ بالله بسم الله مې آیات ته وایي نو په هغې خپل وزن برابر کړي بیا مخکې نعت شروع اعوذ بالله بسم الله د قرآن تلاوت لپاره ووایا منځ کې یو صورت ختم شو بل شروع شو بیا صرف بسم الله ووایا او سورت انفال چې ختم شي پسې سورت برات راشي هغې ته بسم الله مه وایه نیغ ځه که ستا شروع د قرآن د تلاوت د سورت برات نه کېږي اعوذ بالله بسم الله دواړه ووایه په لومړني رکعت کې چې په مانځه یې نو اعوذ بالله ورپسې بسم الله اعوذ بالله بسم الله دا به څوک وایي که ځان لمونځ کوونکي نو سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې دې ووایي هغې نه وروسته اعوذ بالله بسم الله الحمد او که امام پسې ولاړې نو سبحانك اللهم امام مقتدی دواړه ولا اله غیرک پورې ووایي نو وروسته به بیا مقتدي خاموشي او اعوذ بالله بسم الله الحمد بیا د امام کار دی اعوذ بالله بسم الله امام به په جهر نه وایي پټ دی وایي او چې الحمد خلاص شي نو بسم الله ویل امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغوی بسم الله نه وایي امام محمد رحمت الله علیه وایي بسم الله کوي نو پټه ووایه دې پورې دا بسم الله خبره وشوله او الحمدلله دا به انشاءالله بیا شو